السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه د استاد پښتنه زما دا ده چې یو سړی غني که نه او هغه تا ته ووایي چې ته پیسې د قرباني درکړي چې دا قرباني زما یا د نیکه له طرفه یا د هغه له طرف نه واخله او ته ځان ته حلاله کړه. جی اورې نو چې دا قرباني دی هغه بیا ثواب هغه پسې رسېږي څنګه چې دا ستا قرباني څنګه ده غني او هغه درله پیسې درکړي چې قرباني زما د نیکه د طرفه وکړه داسې تپوس کې چې ځکه چې هغه خپله ټولې مکملې پوره پوه شم او ته به خپله قرباني کې که نه او مفتي صاحب وایي ته به خپله قرباني کې هغه به ټولې مکملې کور کې کوي دا لکه سیوا وي که نه د خپل وس مطابق خپل ټیک شو جي ډېره مننه. بل ملګری وایي چې ته غني مالداره او څوک دله پیسې درکړي چې زما د پلار دپاره یا د نیکه دپاره قرباني وکړه نو بالکل یې کولی شي. شرعاً تا ته اجازت شته خپله قرباني هم کولی شي او بل هم کولی شي. په دغه غوښه باندې به څه کې دغه غوښه ستا مرضي ده چې تا له هغه د قربانۍ پیسې درکړي چې قرباني وکړه دا ستا مرضي ده. خو دومره ده چې آیا دا کس ژوندی دی او که مړ دی. که دا کس ژوندی دی نو ورته ووایه چې غوښې سره څه وکړم او که مړ دی نو د مړي د قرباني د غوښې دا مسله ده چې هغه ته ټول هم خوړی شي او ټول هم ورکولی شي. په هغې کې د حصو مسله نشته. ښه